د الک سره چې څوک بد عملي وکړي دغه څه سزا ده. اول روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک هم چې پیدا کړه چې د لوط علیه السلام د قوم غوندې عمل یې کوه، د لوط علیه السلام قوم خدای تباه کړی دی دغه وجه نه ده چې دوی د الکانو یعنی د نرانو سره بد عملي کوله. ټول قوم خدای تباه کړ چې جبرائیل علیه السلام دا شپه کلي ټول داسې راپورته کړه، اسمان ته یې نږدې کړه او د یوې خوا نه یې شا باندې نسکور کړه او په تیږو یې ویشته. نو سړی او الک دواړه قتل کوي. حدیث مبارک د اول دغه جز ده. اوس په دغه باب کې د علماو څه نظر ده؟ د امام شافعي صاحب یو قول دا ده چې د لیواتت په مسله کې چې سړی د الک سره په بدعملي ګیر شو، دغه ظاهر د حدیث مبارک باندې حکم ده چې دواړه به وژل کېږي، هم به الک وژني هم به سړی وژني. خو د امام شافعي صاحب بل قول مشهور او د موږ د صاحبین مبارکین د امام ابي يوسف امام محمد د دغه قول بیا دا ده چې د لیواتت حکم د زنا غوندې ده. که دغه سړي چې دا د الک سره لیواتت کړی د واده چښتن و نو رجم به کړي، په تیږو باندې به یې مړ کړي، سنګسار به کړي. او که د واده چښتن نه و محسن نه و بیا به یې سل دورې ووایي. نو حکم د لیواتت حکم د زنا د محسن و غیر محسن فرق. که محسن و شادي شده و هغه به رجم کړي او که غیر شادي شده و هغه به سل دورې ووایي. د امام صاحب خپله قول دا ده چې نه، لیواتت زنا نه ده، نه لغتا نه شرعا. لغتا واضح ته چې زنا نه ورته ویل کېږي او شرعا ولې نه ده؟ وایي ځکه د صحابهو فتواوې پکې مختلفې راغلي دي. یو وخت کې د یوه صحابي مبارک نه په دغه مسله کې پوښتنه شوې ده چې الک سره څوک ګیر کړي، ده ورته ویلې په اور یې وسوځئ دواړه. بل وخت کې د بل صحابي مبارک نه پوښتنه شوې ده چې د الک سره څوک ګیر شي، ده ورته ویلې د دیوال لاندې څمله ویه، دیوال په راړنګ کوي چې د دیواله لاندې مړه شي دواړه. بل روایت کې د بل صحابي مبارک نه دغسې مسئله کې چې پوښتنه شوې ده، هغه ورته ویلي دي داسې جګ ځای ته یې وخېجوئ، د پاڼه یې راوغورځوئ، سر پر نسکور، بیا د پاسه نو په تیږو پسې وولئ چې داسې مړه شي دواړه. اوس دا د هر صحابي ځان ته فتوا ورکول دلیل د دې ده چې حکم د زنا نه ده. ولې د زنا حکم خو الله معلوم کړی ده، بیا په خپل اجتهاد سړی فرق کړی شي چې دا په اور وسوځئ یا د پاڼه نه راوغورځوئ یا د دیواله نه لاندې کوي. دا اختلاف د نظر وای معلومیږي چې دا حکم اجتهادي ده، دا حد زنا نه ده. نو لحاظه بیرته رجع دغته کېږي چې دغته تعزیر ویلی کېږي. تعزیر مسله وروسته را روان ده. د لیواتت په مسله کې قاضي د وخت په مصلحت ته وایي ګوري. که داسې و چې په دا قوم کې د عمل کم و، یو نیم سړی پیښ شو، نو د د رایې موافق د نظر موافق دغومره به ووایي چې دا د عبرت لپاره بس کفایت کوي. او که داسې و چې په کوم قوم کې دا بدعملۍ ورځ په ورځ ډېرېدې د هلکانو لیبې، بیا یې سیاستاً کله وژلی هم شي، د دې دپاره چې نور خلک پوه شي چې په دغه کې خو مرګ ده، بیا به ذاتي ځان وساتي. وایي حکم تعزیري ده، زنا نه ورته ویلی کېږي. نور خو الله دې په موږ رحم وکړي، نبي علیه السلام په هغه وخت کې دا ویلي دي چې زه چې په خپل امت ډېر ډارېږم چې د ما امتیان به هم اخر په دغه عمل ډېر ګرفتاره کېږي چې دا د هلکانو معامله ده. او یو ځای کې تفسیر لیکي، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې دي، د هغه د دعا و برکات ته چې دا امت نه تباه کېږي. که نه یې هغه ګناوې چې یوې ګناه د وجه نه ټول قوم تباه شوی، هغه به په آخر امت کې ټول یې په ښکاره شروع کېږي. د شعیب علیه السلام قوم په طول کې نقصان کوه، د یوه طول د وجه نه چې په طول کې پردی حق ضایع کوه، نقصان یې کوه، خدای ټول تباه کړه. د لوط علیه السلام قوم د هلکانو د معاملې د وجه نه خدای پاک ټول تباه کړه. داسې یوه ګناه به وشوه، ډېره به شوه، به ټول قوم په آخر د امت کې به هم وایي دغه د لیواتت معاملې ډېرېږي، هم به په طولو په ګزانه کې په دغو کې نقصانونه ډېرېږي، هم به شرابخورۍ او زناکارۍ دغه ډېرېږي، اکثره ګناوې به په ښکاره کېږي، خو بیا به هم خدای پاک عام عذاب نه راولي. دا وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا او برکت ده. نور نو خدا معنا خو نه دي چې جایز دي، الله خدای هم دې وساتي، الله خو ناراضه کېږي او قیامت چې راځي په داسې خلکو باندې راځي چې الله تعالی تر ناراضه وي.